په دې کې اولنی سوال دا د یو ورور دی، وی یو چا یو حدیث بیانو، زه سوال کول غواړم چې آیا دا حدیث صحیح دی او که نه. یو کس وی چې په صحابه کرامو کې یو کس مړ شو، نو یې په هغه باندې 7,000 ملایکو فرشتو پې جنازه کړې وه. وی ځکه چې هغه به هر وخت سوره اخلاص وي، مونږ چې ورته قل هو وایو، نو دا خبره صحیح ده که نه؟ الجواب، یو روایت امام ابو یعلا په خپل مسند کې راوړی دی، بیهقي هم راوړی دی. په هغې کې دي یو راوي دی العلا ابو محمد، هغه وایي ما د انس بن مالک نه دا خبره اورېدلې ده، وایي چې زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره ومه په تبوک کې، نو دا نور چې راوختو نو ډېره ناشنا رڼا یې وه په دغه ورځ، سمې ناشنا شغلې راتلې چې داسې موږ رڼا د نور چېرته نه وه لیدلې. نو جبریل راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې، ورته یې وی رسول صلی الله علیه وسلم ورته ووی یا جبریل ای جبریله ما لی ارى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم ارها طلعت فيما مضى. داسې چلی چې نن زه د نور داسې رڼا وینم چې ما مخکې داسې نه ده لیدلې. نو هغه ورته وی چې دا معاویه ابن معاویه د صحابي ورته یاد کو چې دی په مدینه کې مړ شوی دی، نو یې الله 80,000 ملایک دې تپوس کوونکي خو 7,000 ذکر کړی دی روایت کې 80,000 ملایک یې الله را لېږلي وو چې په هغه باندې جنازه وکړي. وی رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی چې وفیما ذاک، لکه دا ولې؟ ورته وی چې کان یکثر قراءة قل هو الله احد باللیل والنهار، هغه به سحر ماښام سوره اخلاص ډېر وي، وفي ممشاه وقیامه، که هغه به روان و که هغه به ولاړ و که هغه به ناست و. دا روایت کتابونو کې راغلی دی، ځکه زه بر ویم چې لازم نه ده چې کتاب کې یو خبرې هغه به صحیح یا یو خبرې ته حدیث ویلی کېږي هغه به سندن صحیح. دا حدیث سندن کمزوری دی او ډېرو محدثینو په دې باندې دا فتوا ورکړې، ځکه چې دې کې دا راوي چې دی العلا ابو محمد د ده په باره کې په ده د تهمت دی چې ده به د ځان نه حدیثونه جوړول، د ځان نه. کان یضع الحدیث امام ابن المدیني وایي، امام بخاري د ده په باره کې دا خبره کړې چې د ده نه حدیثونه نشي اخیستی کېدی، نو ځکه دا روایت سندن صحیح نه دی. دا کوم خلک چې دا حدیثونه نه منکر دي او نن سبا دا فتنه راوتې ده، وایي وګوره ځکه موږ حدیثونه نه منو. دلته دا اشکال ته ته پیش کولی شي، ځکه چې حدیثونو کې دا هم دي چې دا صحیح دی او دا منګړت دی او دا داسې او دا دغه، بس موږ قرآن منو. جواب د هغې دا دی چې حدیث خو د رسول صلی الله علیه وسلم وینا ده، بغیر د دې نه دین نه پوره کېږي، او الله رب العزت د هغې حفاظت کړی دی. هغې حفاظت یې داسې کړی دی چې د هغې دپاره علما پیدا کړي دي، هغه علماو ته پکې پته ده چې کم یو کمزوری دی کم یو صحیح دی. اوس کم صاحب چې دا خبره کوي چېرې حدیثونو کې خو کمزوري دی او صحیح دی او دا به موږ څه کوو، دی د علم په خوا چېرته ورغلی نه دی، دی په خپله خبر هم نه دی چې حدیث څه ته وایي، نو ده دپاره دې کې شک نشي چې ده دپاره ګرانه ده. لکه یو زنانه کور کې ناسته ده که نه، غریبه سره څه خبره ده، عامه زنانه چې هغې سبق نه دی ویلی او هغه د کور دا خدمتونه کوي، نو که ته اوس هغې ته وایي چې حدیث صحیح دی کمزوری دی داسې دی داسې، هغه خو پوره نشي کولی، نو ګران ورته ده که نه ده. دغه شان دا صاحب چې کوم په منبر ناسته او د منبر د ناستې لایق نه دی، ده ته هم ګرانه ده، ځکه چې دی چې د حدیثو د علم نه خبر نه دی چې حدیث څه ته وایي. الله دې له سړي پیدا کړي دي او هغه سړو ته الله دا علم ورکړی دی چې هغوی پې معلومولی شي چې دا حدیث صحیح دی که نه دی صحیح. نو دا حدیث سندن دا کمزوری دی. ښه سوال کړی دی او ډېر ښایسته سوال یې کړی دی، وایي چې څه وخت مخکې زما پلار ماله کمپیوټر اخیستی ډېر قیمتي او زه سبق کوم یونیورسټۍ کې، خو زما په دې باندې په دې مسله کې شک دی. هغه شک دا دی چې زما پلار په غټه کمپنۍ کې کار کوي او ده د کمپیوټر د کمپنۍ په پیسو اخیستی دی،
یعنې کمپنۍ هغه ته اجازت ورکړی چې ته که چېرته د کمپنۍ د استعمال دپاره څه شی الې اخیستی شي هغه پکې دا کمپیوټر اخیستی دی مال یې اخیستی دی زه په دې باندې سبق ووایم زه پکې دین هم نشر کوم خو زه شکي یم چې د دې استعمال به ماله جایز وي او که نه الجواب د دې نه مخکې چې د مسلې جواب ذکر کړو داسې مؤمنان که زموږ په معاشره کې ډېر شو که نه نو د حرام د خوراک د ګناهونه د فحاشي د نافرمانیانې دا به هم کمې شي دا ځوان هلک ته ده ته دا شبهه ده او دا شک دی او ډېر موږ پېژنو سپین ګیري چې هغوی پکې نه حلال ته ګوري نه پکې حرام ته ګوري مقصد صرف پیسې را جمع کول دي او بیا دومره ظالمان دي چې دغه پیسې حرامو دا راولي بیا خپلو بچو له لیکي نو د بچو ساتنه او تربیت هغه په حرامو کې وشي په ښځه باندې حرام خورئ په مور پلار باندې حرام خوري لګیا دي او هېڅ زړه ته څه یره نه راځي چې یاره دا الله ته ودرېده دي الله به تپوس کوي ډېر ورته موږ دا وایو که چېرته د ده پلار دا کمپیوټر داسې اخیستی چې د کمپنۍ په حساب کې اخیستی او هغوی ته یې داسې ښکاره کړي چې دا ما د کمپنۍ د استعمال دپاره اخیستی دی نو دا د حیله جوړه کړې ده د مال د پردي مال د خوړلو دپاره او دې ته وایي حرام مال د ده دپاره حرام دی او دې ته وایي پردی مال خوراک او دې ځای کې ته یو مسله ذکر کړمه چې د هغې نه ډېر خلک غافله دي ډېر خصوصا د خلیج ملکونو کې یا نورو ملکونو کې چې کم خلک مسافر دي چې کمپنۍ تاله څه شی درکړي که نه او تا ته وایي چې دا د کمپنۍ دپاره به استعمالوې نو دا به فقط د کمپنۍ دپاره استعمالوې لکه تاله ګاډی درکړو چې دا ګاډی والا د کمپنۍ ګاډی دی او په دې کې به ته د کمپنۍ کار کوې تا ته پکې دا دي چې ته تللی راتلی شي یا داسې وایي چې ته یې استعمالولی شي که د دغې نه بغیر هم استعمالوې کمپنۍ د کار نه علاوه ځان له پکې ګرځه را ګرځه اوس دې چې کله راغی یو له چابي ورکوي بل له ورکوي ته پکې ګرځه هغه پکې ګرځي دی پکې ګرځي دا ناروا دي ځکه چې د دې ګنجایش درته نه دی میلاو شوی زه تاله خپل مال درکم چې دا والا یا خو یې زما په کار کې لګوه او که ستا پکې ضرورت راځي ته پکې هم ځان له خپل ضرورت پوره کوه ته رالږې دا خلکو له ورکوې تا زما نه تپوس کړی او ما تاله اجازت درکړې ده چې ته خلکو له ورکوه هسې څومره خلک په دې کار کې واقع دي د ټیکسیانو والا اکثر ډېر پکې داسې دي ګاډی رواني په خپل نوم بیا بل له ورکوي او موږ یې په شریکه چلوو موږ یې په دې چلوو موږ یې په دغه چلوو دا ټول حرام دي دا حرام دي ګوره ښه ځکه چې کله یو سړی تا سره عقد وکړي که نه نو دا عقد تا سره دی تا له هغه دا اجازت نه دی ورکړی چې ته بل چا له ورکړه الا دا که هغه دله اجازت درکړي بیا خو صحیح ده اوس ده چې را کوم کار کړی دی داسې کارونه هم ډېر کېږي یو شی به دی د کور د استعمال دپاره راغلی و دی بل ته وویم ښه څه پاتې شو وې کمپنۍ پسې به ولیکو کمپنۍ خو ماته ویلي چې تعالی چېرته مو اورېدلي دي چې کړي دي داسې کانې پکې کېږي ښه دیم ګوره که دې ورته ووایي چې حرامو نه ځان لرې ساته نو دیم دغه ټیم کې سبحان الله واستغفر الله او دا هر څه وایي ځکه چې ده ته د ده کار حرام نه ښکاري موږ په بل ډېر جوور نظر ساتو خو په ځان باندې نظر هغه نه ساتو د دې بل موږ هر حرکت ته ګورو چې دی څه کوي خو ځان ته نه ګورو چې زه څه کوم تا له د دې اجازت چا درکړی دی چې ته ځان له شخصي استعمال له یا بچو له یا ملګرو له څه شی واله او بیا په کمپنۍ پسې ولیکه دې تا له اجازت چا درکړی کمپنۍ مالک ته ته ویلي وي نه ویلي دي چې دې ته ویلي بیا خو صحیح دي بیا خو تا سره موږ خبره نه کوو خو مسله دا ده چې کمپنیانې چېرته هم داسې اجازت نه ورکوي څومره چې واضحه ده کیدای شي نادرا که چېرته یو نیمه خبر راشي جدا مسله چې ته پکې بچي له کمپیوټر یاله یا ته پکې پلاني او علاني له دوست او رشته دار له څه شی یاله ډېر ورته موږ دا وایو چې دا چې کوم ستا پلار دا کار کړی دی دی ناروا کار کړی دی او الله قرآن کې وایي یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ای ایمان والو
د یو بل مالونه به په ناروا طریقو سره نه خورئ. او حدیث کې څه راځي؟ صحیح مسلم کې حدیث دی كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. د مسلمان وینه په مسلمان باندې حرامه ده. دغه شان د مسلمان مال په مسلمان باندې حرام دی الا په روا طریقو سره. او دغه شان مسلمان له نه دي روا چې د بل مسلمان عزت خراب کړي. دیس کې خدای د مسلمان مال خوري په ناروا طریقې سره. نو اوس کول دا پکار دي چې توبه وباسي د ده د پلار، او کبیل پرز د ده د پلار ده ته وایي چې دا به ته استعمالې، نو دله د دې استعمالول نه دي روا. دیس کې به د پلار خبر هم نه مني، ځکه چې دلته د پلار منل هغه د الله نافرماني ده. او چې کله پردی حق وخوري که نه، نو بیا په توبه کې ورسره دا شرط لګي چې دا مال به هغه مالک ته واپس کې. نو دا مال دا کمپیوټر دی کمپنۍ ته به څه طریقه واپس کړي یا پیسې دې ورکړي، او که دغه نه کېږي او دا کمپنۍ چېرته د حکومت یا د ادارې، هغه ادارې یا حکومت ته دې به څه طریقه پیسې واپس کړي بس. او که بیا هم نه کېدې، نو بس بیا دې په فقراو مسکینانو کې یو سړی چې د واپسۍ هېڅ لار نشته، به غریبانانو کې تقسیم کړي. خو په هر حال کې خلاصه د خبرې دا شوه چې د دې مال نه فایده اخیسته ولې؟ دا مال د حرامو دی، حرام ورځان لرې ساتئ. ډېره غټه مسله ده. قیامت پورې چې کوم تپوسونه کېږي، یو پکې دا تپوس دی چې مال دې د کوم ځای نه ګټلی دی او په کوم ځای دې لګولی دی. هېڅ خبره نه ده که ما ورته لږ د غریبۍ ژوند تېر کړو، دا دومره نقصاني نه ده، خو دا ډېره نقصاني ده چې ما ورته حرام په خپله وخورو، په بچو او په مور پلار او په ښځه خورو، لویه ګناه ده. دا ورور سوال کړی دی، ډېر فایدهمند سوال یې کړی دی. کله چې ما دا سوال نوټ کوو نو دې سوال ته خوشحاله شوم، ډېر ښکلی سوال یې کړی دی. وایي موږ د اکثرو خلکو نه دا خبره اورو چې رزق ګټل او مزدوري کول عبادت دی. دا چېرته حدیث کې دا خبر راغلی ده؟ زما خپل ځاني چېرته دې ته ذهن نه دی تللی چې زه دې خلکو ته دا بیان کوم. خو د الله له توفیق نه بعد د دې ورور د اشارې د لاسه زما ورته هم ذهن لاړ چې او یاره دې خبرې خو وضاحت دې خلکو ته پکار دی چې دا شتي که نشتي. ځکه چې خصوصا دا دنیا پرست نه دوی ته که نور څه نه یاد خو حلال رزق ګټل عبادت. ړق نشي وایلی، ړق چې ړق وایي په لومړۍ دا خبره یږدي. که ته ورته مونځ اودس پکې کوه، غم خادي پکې کوه، ګوره داسې خوب نه کي نه وي، دغه هم عبادت دی. مخامخ سړی غریب غلی شي، دغه هم عبادت دی. اوس به دته څه وایي؟ راځو دې مسلې ده. یاده کوي دا خبره، داسې حدیث نشته چې العمل عباده، عمل عبادت، مزدوري کسب عبادت دی. داسې د دنیا چې څومره د حدیثو کتابونه یې که نه په هغې کې دا حدیث نشته، نه په آثارو کې دا راغلی. ناول خو دا خبره یاده کړي چې د دې نسبت رسول الله وسلم ته کول نه دي پکار. د دې خبرې چې مزدوري کول عبادت دی، په دې الفاظو رسول الله وسلم خبره نه ده کړې. یو عالم دا خبره ذکر کړې د مصر محدثو، هغه وی په کتاب کې دا مسله لیکلې وي. ما ته داسې ښکاري چې عوامو دا خبره د یوې قصې نه زده کړې ده. هغه قصه ذکر شوې ده داسې چې یو سړي به په جومات کې سهار ماښام عبادت کوه. سهار به هم په جومات کې ناست و، ماښام به هم ناست و، او د ده بل ورور هغه به په ده خرچه کوله. د دوه ورونه دي، یو صرف عبادت کوي، دا بل په ده خرچه کوي. وی رسول صلی الله علیه وسلم دا کس ولیدو، دا کوم چې جومات کې ناست دی، ورته وی من ينفق علیک، په تا خرچه څوک کوي؟ ته سهار جومات کې، ماښام جومات کې. وی هغه ورته وی چې اخي، زما ورور په ما خرچه کوي. وی رسول الله وسلم ورته وی چې اخوک اعبد منک، ورور ستا نه زیات عبادت کوي. ورور ستا نه زیات عبادت کوي.
خدا ورسره یاده که دا قصه د حدیثو په کتابونو کې څه رښتي ده معتبر کتابونه چې نو که د دې ځینې موږ وایو نو دا خبره دلته هم نشته او هغه هم نشته نو کوو به څه دې مسلې سره دې خبرې سره موږ داسې وایو ګوره تفصیل د خبرې رزق ګټل کار کسب کول تجارت صنعت چې هر څه دی دا نیت چې نیت دې پکې برابر کو د دین عبادت جوړېدی شي خو په هر حال عبادت نه دی ځان پوه کې په دې په هر حال مزدوري عبادت نه دی لکه یو سړي دا نیت دی چې زه د دې دپاره کوم چې به د خپلو بچو خرچه وکړم ځکه چې دا الله زما ذمهواري مقرر کړې ده دا عبادت دی که نه دی عبادت دی یا دې دپاره زه دا مزدوري کوم چې زه پې د خلکو د سوال نه بچ شم او شریعت زه د دې نه منع کړی یم شریعت ماله دا ترغیب را کړی دی چې سوال نه حتی الوسه ځان لرې ساته عبادت دی یا یو سړي دا نیت کړی دی چې زه دا دې دپاره کوم چې زه پې د خلکو سره مرستې وکړم منډې ووهم یتیمانان کونډې الله په لار کې مسلمانانو ته فایده ورسو نو دا څه دی عبادت دی وقلیل ما هم دا اخرنی نیت به د ډېرو لږو خلکو خو ځکه دا اولني دوه نیتونه دي مو کړو دې سره د عبادت جوړېږي خو دې سره خوشحالېږه مه لکه یو سړی به خوشحاله وي چې زه بیا خو موږ دقه وایو چې زه به ځان د سوال نه بچ کوم نو کافر ځان د سوال نه بچ کول دي چې یو سړی په لکاو جمع کړي په کروړاو جمع کړي د بیا من خطر وي چې د سوال نه ځان بچ کړم دې کې یو بل شرط هم د هغه سره ولګوه هغه شرط دا دی دا به عبادت ګڼلی کېږي په دومره حدودو کې چې ته پکې د دیندارۍ نه ونه وځې دا شرط ورسره ولګوه په دومره حدودو کې چې ته پکې د دیندارۍ نه ونه وځې اوس یو سړی لګیا دی مزدوري کوي مازدیګر د منځه ټیم شو تا ورته یې راځي جومات هغوی دا هم عبادت دی هغه قصه خو ختمه شوه حدیثونو کې خو دا مسله نشته نو موږ ورته وایو څنګه عبادت دی نو هغه وایي نیت زما دا دی چې زه به ښځه خرچه وکړم او دا خو ماته الله ویلي الله رسول ویلي نو صحیح شوه خو دا کم عبادت دی چې هغه ته راټینګ کړی دی او کم عبادت چې رکن دی د اسلام او د هغې دپاره اواز کېږي د الله د طرف نه هغه دې پسې پرېښودی ورسېدی که نه ځکه عبادت ته سره موږ منو خو په څومره حدودو کې چې د الله د باقي دین نه پکې قافله نشي او یوازې دا دین ګورې د مزدورۍ ته هم نه وایي لکه اوس صحیح شوه موږ دا مسله ذکر کړه چې یاره چې سړی په دې نیت لګیا مزدوري کوي تجارت کوي صنعت کوي چې زه ځان د سوال نه بچ کړم په خپلو بچو خرچه وکړم په ښځه وکړم چې نیت یې ښایي د الله ول اجر ورکوي چې نیت یې دغه نه وي نو د عام یو کار کوي د دنیا کې به ورته فایده میلاویږي آخرت کې څه نشته بیا خو ته بالکل عبادت نشي ویلی خو ناروا هم نه ده ځکه چې ځان له مزدوري کوي خو که عبادت ته وامړی که نه نیت ته ورسره ښایي نو د هغې دا مطلب نه دی چې تا صرف دقه یو ټکی راټینګ کړی دی او هغې ته پروت دی دا نور دین هم دی نور عبادات هم دي بلکې بعض عبادات د دې نه اهم دي نو ته به سره د دې عبادته دا چې ته په ښه نیت لګیا مزدوري کې او تجارت کې او صنعت کې سره د دې به ته په باقي دین باندې عمل کې لکه صحابه کرامو ته وګوره مزدوریانې نه دي کړي تجارتونه یې کړي ښه لوی لوی تجارتونه یې پکې کړي خو صرف هغوی دغې ته پراته وو هغوی باقي دین ورسره هم کړی دی که او غټ دلیل پې دا دی چې سبحان الله دا دین موږ ته رارسېدلی دغه صحابه کرامو په لار دی او همدغه صحابه کرامو د دین سره دنیا هم کړې ده هلته زموږ په ذهن کې یو بله نقشه هم جوړه شوې ده چې دین او دنیا دا دواړه یو ځای نه کېږي یا به صرف دین راټینګې د صوفیانو په شان او یا به صرف دنیا راټینګې د دې بې دینو په شان دوی کې به یو کوي موږ نه موږ به دین کوو د اصل دی او دنیا نه بغیر ژوند نه تېرېږي پیغمبرانو دنیا کړې ده صحابه کرامو دنیا کړې ده نیکانو خلکو د اوسه پورې دنیا کړې ده او کوي
خو فرق دا دی په دینداره کې او په بېدینه کې چې په بېدینه باندې دنیا غالب وي او دینداره دنیا کوي خو دنیا یې په کنټرول کې دین پې نه ګډوډ کوي. اوس پوه شوئ که نه؟ ودې که نه دې مسلې خفه کړئ ځکه چې اوس پورې به همدا وي هر چا ته اوس یې وویلی شي که یو څو شرطونه پکې ولګوه خبره حقه ده. په ښه نیت مزدوري عبادت ته جوړېدی شي چې په دې نیت کې چې الله راته ویلي دي ورسره نور دین به پې نه خرابوي الله به پې اجر درکوي. زیات خلک داسې چې جمع ولاړئ او مانځه کېږي روټۍ تیار وي څوک دوی ته هلته اول لمونځ کو بیا روټۍ هر څه ووایي اول دعا نه پسې کلام. ګوره اول خو د دې ستا د دې سوال سره تعلق نشته خو جواب به یې وکړو منځ کې راغی او دا موږ په ډېرو درسونو کې دې مسلې وضاحت کړی دی چې کله ډوډۍ حاضره شي یو سړی وږی او مانځه ته آواز وشي نو رسول الله وسلم خوراک اول وکوي. خو دا لا دې سره مې یو شرط دی چې دا به د عادت نه وي لکه دا نه چې ته بس ګړۍ ته ګوري چېرې د ماسپښین د اذان په پابندې 12 وي او دا روټۍ روزانه دکه پابندې 12 ته تیارېږي نو دا خو ته یو هیله کې جومات ته د نه تلو چېرې د جومات ته تلو نه بچ شه. خو که بالفرض داسې وشوه یو ورځ روټۍ تیاره کړی شوه هغې کې وخت ولګېدو بې وخته شوه او د منځه ټیم راغی او دا سړی وږی دی بل شرط پکې دا دی دا سړی دومره وږی دی که دې منځه له ورغی نو د ده په منځه کې به خشوع نه وي. شریعت ولې دا مسله ایښودې دا د دې دپاره چې زموږ په دې منځه کې خشوع راشي زموږ توجه الله ته برابر شي. نو لوږه هره لوږه د سړي توجه نه خراب کوي. اوس یو سړی ښه برابر دی طبیعت یې ښه برابر دی دم ډډه لګولې ده وي ډوډۍ د دغه نه مخکې د لمونځ نه نو ده ته وایه ته خو دومره وږی نه یې چې دا لوږه تا خراب کړي. اوس یو سړی دی لوږې خراب کړی دی دغه شان شریعت څه وایي ګوره حدیث کې راځي که نه چې یو سړی دی هغه له ډکې میچازې ورغلي تشې میچازې ورغلي دی به اول دغه حاجت پوره کوي بیا به مانځه ته راځي ولې چې د خشوع برابر شي چې د سوچ بل طرف ته رسي. دا یو ورور سوال کړی دی و یو هلک چاړه دی او یو جنۍ د هغه هم چاړه ده یعنې دواړه خبرې نشي کولی غواړي دا چې دوی د یو بل سره واده وکړي خو مشران دا خبره نه مني ولې وایي کیدای شي د دوی بچي هم داسې پیدا شي نو دې خبرې له اعتبار شته په شریعت کې او که نه. زه به ته دا مسلې لږه تفصیل سره واضح کړم چې موږ ته به پته ولګي د معذورو خلکو د ټولو معذورو د واده په باره کې په عربۍ کې ورته معاق وایي موږ ورته معذوره وایو لکه په بدن کې څه نیمګړتیا وي لاس کې مسئله شلي خپې ګوډۍ سترګې کار نه کوي نظر نه لګي یا د یوې سترګې نظر نه لګي یا چاړه دی یا کوڼ دی یا بل څه عیب پکې دا په 2 قسمه وي. دا معذوره خلک چې دي دا په څو قسمه وي په 2 قسمه وي. ما ګورې دې کې تاسو له دې جواب هم درکولی شو چې کېږي او نه کېږي خو تاسو به کور ته تللي وي او بیا به هم نه وي پوه شوي چې دا ده ولې وایي چې کېږي او ده ولې وایي چې نه کېږي که نه لکه تاسو لیدلي د ډېرو طریقې دي چې پاڼې وسړي دا سوال کړی دا کېږي دا سوال کړی نه کېږي دا سوال کړی کېږي دا سوال کړی نه کېږي خو سایل پوه نه شو چې ولې کېږي او ولې نه کېږي چې موږ لږ ډېر پوه شو نو بهر به بل سړی هم پوه کړو. معذوره په 2 قسمه دی. یو هغه معذوره دی چې د هغه عقل کار کوي یو هغه معذوره دی چې د هغه عقل هغه کار کوي نو دې کې خو هېڅ حرج نشته چې عقل یې کار کوي د دې معذوره واده هم صحیح دی خو شرط پکې دا دی چې د ده دا عیب به نه پټولی کېږي که دا سړی دی او که دا ښځه ده. هلک دی دی لاړ جنې غواړي نو دی به صفا ووایي که عیب په ده کې چې په ما کې دا عیب دی یا د ده مشران به وایي چې زموږ زوی کې دا عیب دی لاس یې شل دی خپې ګوډه ده سترګې صحیح کار نه کوي اوري نه یا اوري خو ډېر په مشکله د عیب به بیان کړي
خو عقل یې کار کوي ښه هوښیار سړی دی یا جنۍ ورکوي نو سپا به وایي چې زموږ په جنۍ کې دا مسله هغه دا شتي ځکه چې شریعت کې دوکه ورکول دا ناروا دي او په دې ډېر دلایل دی خو صرف دومره په دې اکتفا وکړو نو همدغه کم بدن کې چې کم کمی پای کې یو دا دی چې انسان نه دا حواس دا اخیستی شوي لکه سترګې شوې غوږ ژبه نو دې خبره کولی نه شي یا یې اورېدی نه شي یا یو څه لیدی نه شي نو دا خو په واده کې څه مانع نه دی په واده کې مانع خو نه دی لکه اوس یو سړی دی کوڼ دی دې ازدواجي تعلقات قایمولی شي دې ښځه ساتلی شي دې بچي هم ساتلی شي ځکه چې عقل یې کار کوي مشکل صرف څه کې دی اورېدو کې دی یا یو کس چاړه دی یا خپې ګوډه ده یا لاس یې شل دی دې کې هېڅ حرج نشته دې سره دا خبره کوي چې یاره د دوی بچي به لازم داسې کېږي دا هم لازم نه ده ځکه چې ګوره بیماریان یې دوه قسمه یو وراثي بیماري یعنې ټول خاندان کې دې سره روانه یو داسې بیماري چې هغه معدي یعنې بل ته اوړي دا بیماریان خو په دې کې نه راځي چې دا بل ته اوړي اوس وایي که خانداني ده نو د دوی مور پلار خو برابر دي د دوی مور پلار هغه څه دي هغه برابر دي بر مشران ټول برابر دي خو دا یو پکې کوڼ پیدا شوی دی یا چاړه دی نو څنګه یو سړی 100% ویلی شي چې د بچي به چاړهګانې ویلی شي دا خبره یقیني هېڅوک دا یقیني دا خبره نشي کولی او صحابه کرامو کې ډېر داسې وو چې یعنې هغه هم انسانانو زموږ په شان ګوډ پکې وو شل پکې وو بدنونو کې کمی وو هغوی بیا هم ودونه کړي دي الله رب العزت له بچي ورکړي دي دې که خو څه منه نه ده راغلی سزي کې دویم قسم معاق او معذور هغه یي چې د ده عقل نه وي چې د ده عقل کار نه کوي او د عقل کله پوره کار نه کوي او کله څه برخه هغه کار نه کوي نو په داسې حال کې چې د دواړو عقل کار نه کوي د دواړو نو بیا نه دي جایز چې دوی له واده وکړی شي ولې دوی ژوند نشي تېرولی نقصان دی دواړو ته او که دوی له الله بچي ورکړو لیوني به ساتلی نه شي بل د واده مقصد څه دی یعنې د دې رشتې د قیمولو خو اهداف دي که نه دا لیوني دواړه دا لکم لیونی دی جنۍ هم لیونی دی دواړو عقل کار نه کوي دغه اهداف ته دوی رسېدی شي هغې ته خو دوی نشي رسېدی الا دا علماو دا فتوا ورکړې ده که چېرته یو طرف پکې عقل صحیح او د دې بل عقل کار نه کوي او دته وویلی شي د یو طرف ته چې ګوره د دې پلاني یا د پلاني عقل کار نه کوي او هغه وایي زه راضي یم خیر دی که د عقل کار نه کوي یا عقل څه برخه کار نه کوي زه راضي یم زه یې ساتمه نو بیا پکې څه حرج نشته ځکه چې هلته یو طرف برابر دی هغه د دې د چې عقل یې کمزور دی یا عقل یې نشته د هم خیال ساتي او که بچي پیدا شو د هغوی به هم خیال ساتي خو که دواړه لیوني بیا نشي دې سړي له به تاسو څه جواب ورکوئ عقل یې کار کوي که عقل یې کار کوي نو بیا کولی شي که دی وایي چې دا دواړه کاڼه دي نو کاڼه دي که یا چاړهګانې چاړهګانې دي هېڅ خبره نه ځکه چې د دوی خپله یو ژبه یي په اشارو باندې یو بل پوه کولی شي یو بل سره ژوند تېروي او داسې رشتې شوي دي دا هم نه چې چېرته شوي نه دي داسې رشتې ډېرې شوي دي چې دا معذوره چې یو شاني اکثر دوی له واده وکړی شي د دوی واده وکړی شي یو بل سره نو دې کې څه حرج هغه نشته الحمدلله د مشرانو ته موږ دا وایو چې د دوی په منځ کې دیوال مه جوړېږئ واده مقاصدو کې دا نه دی چې دوی به د یو بل خبرې صرف اوري او د یو بل نه به مزه اخلي د دې نور هم ډېر مقاصد دي دوی دواړو ته به سکون میلاو شي مینه محبت د یو بل به خیال ساتي او چې دا چاړه په کور کې د خلک تنګ شي د څه وخته پورې وله خیال ساتي خو بیا چې ګوره خلک تنګ شي نو د دې نه ښه دا نه دی چې د ده ښځې به د ده خیال ساتي دی به د ښځې خیال ساتي او عقل د دواړو ښه صحیح
نو په دغه واده کې به د دوی دپاره څه وي د دوی دپاره به پکې خیر وي انشاءالله